د افغانستان هوایي ځواکونو نن داسې کومه کارنامه ترسره کړې ده چې ټول افغانان ورباندې ویاړي. غني بابا ورته څه وویل؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په ټولنیزو رسنیو کې نن انځور لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري افغان هوایي ځواکونه د منظور پښتون په ملاتړ هغه سرې خولۍ په سر کړې وي او په دې توګه یې د پټ ټیم ملاتړ اعلان کړی ده. په ټولنیزو رسنیو کې دغه انځور زرګونو خلکو له لورې لیدل شوی ده او شریک شوی هم دی چې پکې ښکاري د افغان هوایي ځواکونه څو تنه پوځیان په یو قطار او د الوتکې ترڅنګ ولاړ دي او د منظور پښتون په ننګه یې دغه سرې خولۍ په سر کړې وي. د افغان ځواکونو دا کړنه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر ستایل شوی ده چې د پاکستان پر ضد او د منظور پښتون ملاتړ خپل دریځ روښانه کړ. د افغان هوایي ځواکونه دا انځور په فیسبوک او ټویټر باندې ډیرو خلکو لیدلی ده چې اواز د څو ساعتونو په تیریدو سره په زرګونو خلکو ته رسېدلی ده. افغان حکومت په دې اړه لا څه نه دي ویلي چې ګواکې د منظور پښتون ملاتړ افغان هوایي ځواک رسما د حکومت پر اجازت کړی دی که نه د یو احساس له مخې کړی ده. خو مدني فعالان او شنونکي بیا وایي چې له دغو خپاره شوي انځورونو دا جوته معلومیږي چې ګواکې افغان هوایي ځواک د ولسمشر غني له ټویټونو وروسته د یو احساس له مخې د پی ټي ایم ملاتړ اعلان کړی دی. دغه انځورونو په اړه افغان لیکوالانو او خبریالانو ډېرې تبصرې کړې دي او د افغان هوایي ځواک یې ستایلی ده چې په دا ډول حالاتو کې د پښتنو ستر ملاتړ اعلان کړی ده. شاعر، لیکوال او ژورنالیست محبوب شاه محبوب هم دغه انځور خپور کړی ده او ورسره یې لیکلي دي چې د افغان هوایي ځواک د سربازانو دغه تصویر خوند راکړ. نو ځکه خو به وایم دا خړه ځمکه شین اسمان زما دی. همداراز بل لیکوال او ژورنالیست جان اغا بهار هم په خپله فیسبوک پاڼه باندې د منظور په ننګه د افغان هوایي ځواک دا ډول کړنه ستایلې ده او دا د انقلابي غورځنګ لپاره ویاړ بللې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د دوه ورځې وړاندې د پاکستاني ریاست له لوري ونیول شو چې اوس د 14 ورځو لپاره زندان ته لیږدول شوی ده. دغه په ننګه د ریاست پر ضد د افغانستان او د پاکستان سربیره په ټوله نړۍ کې لارونه روان دي. د ټولو رانونه کوونکو یو دریځ دی چې ګواکې منظور پښتون د ژره تر ژره له زندانه آزاد شي. د یادونه وړ ده چې پرون په اسلام آباد کې هم د لارونو پر مهال د محسن داول، بشرا ګوهر 26 نور ملګرو سره یو ځای د پاکستاني ریاست لوري نیول شوي وو خو د ولس په زور د شپې ناوخته بیرته آزاد کړي شوي دي. دوستانو، د هوایي ځواکونو دغه کړنه ستاسو څنګه ارزوئ؟ کمنټو کې راسره خپل نظریات ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله عمر شاه، ښه وخت درته غواړم.